Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Home Biology. Nan saba yau masala da mu da dengue wayo da masala nan da ko da masala ji da ډېر وخت نه یو ماشي دی انسان وچی چې هغه د یو وایرس چې دی هغه پاش شي هغه حالت ته مونږ وایو ډینګي. زموږ په ذهن کې دا دی د ډینګي چې د انسان باندې د ډینګي په باره کې تاسو لا د دې هیستوري تاسو ته ما دا څنګه لګي د دې علاج سره لږ ځان بو نو ډینګي چې زموږ سره دی نو د ډینګي د مسله چې دا د 1779 نه شروع شوی و او دا نن سبا په 120 ملکونو کې دا مسله چې د خوره شوې ده، یعنی هغه ماشه چې هغه ډینګي مرض چې دی هغه زموږ سره خوري. نو دا مسله د 1779 نه شروع شو او په 120 ممالکو کې دا زموږ سره وایرل انفیکشن دی. دا په جسم کې یو وایرس چې دی خوريږي نو هغه انفیکشن کاس کوي، نه ځکه مونږ د وایرل انفیکشن وایو. او دا زموږ سره انسان د داسې پاس کیږي transmitted through bite of mosquito. زموږ سره یو ماسکیټو دی، د هغې ماسکیټو نوم دی ایډیس ایجیپټي. ایډیس ایجیپټي داسې یو ماسکیټو دی دا چې کله انسان وچیچي نو د هغه د جسم د وایرس چې دی باس کي نو د انسان د ټول بدن چې دی د وایرس ته وچی نه چې ټول ګډوډ شي، چې ډېر کمزوري انساني، ډېر کمزوري زنانې، ډېر کمزوري ماشوم نه هغه بیا اکثر د دې چې دی مري، ځکه چې د دې وایرس د وجې نه په دې جسم کې یو تبه راځي. هغه تبه چې دی هغه ډېر په شدت سره راځي نو انسان چې دی ډېر زیات خرابوي. د دې سیمپټمز دي چې کله دا ماسکیټو یو سړی وچیچي هغه د وایرس پاس شي نو بلیډینګ د دې چې کومه پوزه ده د هغې نه چې دی وینه بهیږي اینډ پین بیهایند د آیز او کومې سترګې چې دي نو په دې ګاټو باندې چې دی ډېر زیات درد دي، د پوزې نه وینه ځي او په دې باندې درد دي او د دې سره سره چې دی هغه تبه وي. اوس په کوم ځای کې هغه لوښي چې هغه زموږ سره بالکل ښکاره پراته وي، یعنې په اوبو کې زموږ سره لوښي وي او په دې باندې له پاسه سر کپړه وغیره څه نشته. نان یوز باټل هغه بوتلې چې هغه موږ استعمال کړي او بیا موږ غوزار کړي پاکې د باران اوبو یا که نور څه اوبه چې دی نو هغه کې زموږ سره چې دی جمع شوي نو پاکې دا ماشي چې دی دا موندې کېږي ډسکارډډ ویسټ او زموږ سره هغه ګنده څیزونه چې هغه موږ ضایع کړي دي پاکې اوبه جمع شوي دي اینډ ټایرز او ټیرونه ویچ هولډ واټر چې کوم په دې څیزونو کې فرض کړه زموږ سره اوبه وي دا کوم چې ما یاد کړو نو په دې کې زموږ سره دا ماشي چې دی خپلې هغې اچوي دا ماشه چې دی دا نشونما کوي. اوس دا زموږ سره په کوم ځای کې دي کامن دا زموږ سره په کوم ځای کې دي دا زموږ سره دي په ساوث ایسټ ایشیا کې، یعنې پاکستان، انډیا داسې ممالک، افریقا شوه او د هغې نه علاوه زموږ سره امریکا شوه. اوس زموږ سره دا کوم ماشی چې دی د دې پېژندګلو به څنګه کېږي، یعنې دا ماشی چې دی دا زموږ سره څنګه دی دا ډارک کلر ویت وایټ مارکینګ آن د تورکس. اوس دا ماشی چې دی ډېر زموږ سره تور دی خو په دې باندې چاپېره چې دی سپینې سپینې کرښې نو دا به تاسو داسې پېژنئ. هسې ماشی چې دی نو هغه زموږ سره ډینګي مسله چې دی نه کاس کوي، خو داسې ماشی چې د هغې رنګ تور دی د هغې نه چاپېره چې دی سپینې سپینې کرښې چې دی هغه د تاو دي نو دغه ماشی چې دی د زموږ سره ډینګي مسله چې دی هغه جوړوي او د دې سایز چې دی د پور نه والا د 7 ملي میټر لانګ چې دی دا زموږ سره دی. اوس زموږ سره چې کوم فیمیل ماسکیټو وي دا چې کله هګۍ اچوي نو لے ایګس 5 ټایمز ان لایف دا زموږ سره چې کوم فیمیل ایګز دي چې کله هګۍ اچوي نو دا په خپل ثابت ژوند کې چې دی دا زموږ سره د دې چې هر څومره ټایم دی که ورځو دی که د میاشتو دی حساب دی نو دا زموږ سره 15 وخته چې دی هغه چې دی هګۍ واچوي او په دې هګو نه چې کوم نوی ماشی زموږ سره جوړېږي نو هغه 98 د 10 ورځو پورې چې دی هغه علي یو ایډلټ ماسکیټو د هغه نه جوړېږي. اوس دا ماسکیټو چې دی دا اټریکټ کېږي دا کوم ځای ته زیات زور کوي چې په کوم ځای کې هیټ سی وایي، په کوم ځای کې موایسچر سی وایي او دا د باډي په خون پسې چې دی هم چې باډي اډر یعنې د باډي موږ دا ووایو چې دا په بدبو یا خوشبو پسې چې دی دا هم ځي. اوس زموږ سره دا کوم ماشی چې دی نو د دې ټوټل ټیم چې دی هغه صرف یو میاشت دی، یو میاشت دا ماشی ژوندی بیا مړ شي په دې یو میاشت کې دا صرف 15 ټیمه چې دی هغه هګۍ اچوي. اوس چې کله دا بیماري ولګېده ماشی راغی انسان یې وچیچو د وایرس چې دی د جسم کې پیدا شو د دې نه ریکوري به څنګه کېږي د یاد ساتئ ریکوري دی یوې هفتې یا 2 هفتې لري. نو اډیکویټ هایډریشن په دې کې به مریض چې دی هغه اوبه ډېرې استعمالوي او د فروټ جوسز چې دي نو هغه به ډېر زیات استعمالوي. د هغې نه علاوه پیراسیټامول به زیات استعمالوي ځکه چې د تبې لپاره پیراسیټامول ښه زموږ سره کوم جاینټونه هغه جاینټ چې په کوم ځای کې 2 هډوکي وبل ورغلي هغې ته موږ جاینټ وایو نو په هغې باندې درد دي د هغې لپاره موږ پیراسیټامول استعمالوو. اوایډ بلیډینګ که فرض کا دا موږ کوو زموږ څه ځای زخمي شي د هغه ځینې وینه ځي نو موږ به دا کوشش کوو چې زموږ دا بلیډینګ چې دی دا نه کېږي. فوډ اوایډ اینډ ایټ او په خوراک کې موږ احتیاط کوو چې کوم خوراک موږ له پکار دی کوم خوراک موږ نه دي پکار دا به ډاکټر مشوره باندې تاسو کوئ. او دې لپاره یو ویکسین استعمالېږي چې هغې ته وایي ډینګ ویکسیا ویکسین دا د دې ډینګي مسلې ختمولو لپاره چې استعمالېږي.
خو چې کله دا وایرس ستا بدن ته لاړ نو دې نقصان څه ته رسوي؟ دې نقصان رسوي پلیټلیټس ته. زموږ عام پلیټلیټس چې دي هغه د 1,50,000 نه والا د 4,50,000 پورې چې دي زموږ سره دي. خو چې کله دا ډینګي راغی دا وایرس راغی نو ستاسو د پلیټلیټس سره داسې چل کوي زموږ د پلیټلیټس چې دی دا د 1,00,000 نه چې دی لاندې راولي نو موږ ته چې دی بیا مسله راځي. زموږ سره چې کوم بلیډینګ کی بیا کېږي نو د هغې د ودرولو دپاره چې کوم څیزونه دي یعنې پلیټلیټس دي هغه چې دی بیا موږ زموږ په کنټرول کې بیا نه دي او موږ ته مسله چې دی نه برابري. نو ډینګي مسله شروع شوې د کوم ځای نه وه، دا د څه نه پاس کېږي، دا په کوم ځای کې پیدا کېږي، بیا یې ماش یې څنګه یې څو ټایمه هګۍ اچوي او د هغې نه علاوه دا اټریک کېږي به څه پسې، د دې نه به ریکوري مونږ څنګه کوو او د دې نقصانات چې دي نه هغه څه دي. نو دا ډینګي باره کې چې دی لږ شانې معلومات ضروري وو ځکه چې بایولوژي سټوډنټانو لپاره دا ضروري ده چې ډینګي باره کې چې دی معلومات وکړئ. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر.